د افغانستان ویاړ چې نن 5م مقام خپل کړی بسم الله جان مایار را سره ده. نوم مې بسم الله جان مایار دی، د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ اوسېدونکی. ما خو تصمیم نیولی یم چې انشاءالله اول نمره کېږم، او کله چې خبر شوم بیخي داسې احساسات زه نشم بیانولی چې چا درته زنګ ووایه ما به ژړل ورته چې خالد ابراهیمي د پکتیا د محصلینو ټولنې مشر و. هغو د سیرت نبي امتحان خواستی و. په هغه وخت کې زه 2 مقام د ټولې جلګې په سطحه ترلاسه کړی و او بیخي زه ته ډېر زه تشویق کوم. د ما پلار په دشت توپ کې بانجان کرل، هلته یې کرل د 3 کاله سر په سر نه تاوانونه دي. قرضداره به ډېر یاست؟ د ما پلار خو بیا 20-25 لکه قرضداره خو فکر کوم هسې موږ ته وي قرضداره به ډېر وي. کور کې چې تاسو اوس ناست یاستئ دا هم خپل ده که شخصي ده؟ نه خپل شخصي هم ده که په کرایه هم نیولی؟ نه دا هم په کرایه نیولی ده. د 15 کاله کې دا کابل ته راغلي و 3 کاله کرایه هغه وخت لږ وضعیت ښه و کرایه هم ورکوله. بیا چې دا تاوانونه شول د 2 کاله کې مو هېڅ کرایه نه ده ورکړې. او دغه د کور څښتن چې دی یو ډېر دینداره اخلاصداره سړی دی. ما ته یې خپله وویل چې موږ یوه ورځ یادونه ورته وکړه. موږ یې قیومي څه نومېږي؟ عبدالحکیم قیومي دی، د عربانو اوسېدونکی دی، د وردګو ده؟ او د وردګو دی. موږ ورته یادونه وکړه موږ قیومي صاحب داسې درته هغه یو چې موږ د 2 کاله کرایه نه ده درکړې، تا به هم ضرورت وي ورته او ته موږ ته یادونه نه کوې. بیا ده وویل چې نه 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 دا خبر یاده نه کوې چې ته د فقط خپل درس بیا چا تشویق کړی؟ چا درسره نور په څنګ کې ولاړ و تر څو دې ځای پورې راورسول؟ د ما مور او پلار زه ته ډېر تشویق کړی یم. او لوی ارمان دې څه شی ده؟ نو لوی ارمان دا د ده یو ارمان و او د ما هم غټ ارمان و. دا خو لوی ارمان مې دا دی چې زه په طب بخش کې افغانستان ته دغه خدمت وکړم چې خپل ځان خودکفا شو او د موږ مریضان نورو هېوادو ته لاړ نه شي. همنا دوستانو که راغلاست حتاولا وردګ مې ځل بیا له ابدالۍ څخه ستاسو په نوم چې ورته حاضر یم. د افغانستان د هغو کانکور هلکانو چې امتحان ورکړی 1405 لپاره نو خوشبختانه چې زموږ د وردګ ولایت 2 پیاوړي او ځوان تکړه ځوانان هم په دې کټګورۍ کې راغلی چې محمد ایمان 4 مقام او بسم الله جان چې ما سره په څنګ کې ناسته دی 15 مقام خپل کړی ده. بسم الله جانه ډېر درته مبارک کړي چې تا 15 مقام د افغانستان په سطحه خپل کړی، بیا د وردګو په سطحه دی 2 مقام خپل کړی. څنګه خبر شوې چې دغه مقام 15 مقام ته ورسېدې؟ چا خبر کړلې؟ څنګه خبر شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وردګ صوبه اول تا ته ټولو وطندارانو هېوادوالو ته او کتونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه، خیر اوسې، ژوندی دې وي. ما خو تصمیم نیولی یم چې انشاءالله اول نمره کېږم. دغه سوالونه مې نه وو غلط کړي، 2 سوالونه وو، 3م سوال هم په شک کې وم. خو بس چانس و. زه ډېر خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. او کله چې خبر شوم بیخي داسې احساسات زه نشم بیانولی چې چا درته زنګ ووایه ما به ژړل ورته. دویمه خبر مې نشوی کړی. بسم الله جانه دا خو د خوشحالۍ سره بسم الله جانه اوس دغه لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. بسم الله جان د کوم ځای ده؟ د کوم کلي ده؟ ابتدایي زده کړې دې چېرته کړې دي؟ دغه په اړه معلومات راکړئ. نوم مې بسم الله جان مایار دی، د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. او ابتدایي زده کړې مې تر 9م صنفه په وردګ ولایت کې کړي. البته چې کله چې زه 3م صنف ته شوم موږ یو کابل ته راغلو، خو بیا اقتصادي وضعیت یاري ونه کړه، بېرته لاړو وردګو ته. بیا په 3م صنف مې هلته ووی، بیا 3م صنف مې دلته کابل کې ووی، بیا په 9م صنف کې کابل ته راغلم. 2 صنفه مې 9م او 10م مې په غازي لیسه کې ویلی دی او 11م او 12م صنف مې په حبیبیه لیسه کې ویلی دی. بسم الله جانه دا خو دې ویلې چې تا په وردګو کې جلګه کې درس ویلی. جلګې په کوم کلي کې په کوم ځای کې دی؟ کوم مکتب هغه نوم دې وانه خسته؟ د کلاخ اصلا زه د کلاخ د کلي یم او مکتب مې چې ویلی دی د شهید احمد ضیاء لیسه کې مې ویلی دی. او زه چې یم په هغه وخت کې شهید احمد ضیاء په لیسه کې چې زه کله په 1م صنف کې وم د پکتیا محصلینو فکر کوم چې خالد ابراهیمي د پکتیا د محصلینو ټولنې مشر و. هغو د سیرت نبي امتحان خواستی و. په هغه وخت کې زه 2 مقام د ټولې جلګې په سطحه ترلاسه کړی و او بیخي زه ته ډېر زه تشویق کوم. بعضو درسو ته ما توجه شوه، د ټولو شیانو نه مې توجه وګرځه او ټوله توجه او تمرکز به وروسته د هغو چې ما سیرت په امتحان کې ته 2 نمره شولم. هغلته هم په اشاریه د اول نمره سفر کوم. هغو زه ته ډېر زه تشویق کوم. سیرت نبي پخپله د موږ د مکتب استادان چې دي استاد رفیع الله، همداسې نور استادان زه ته ډېر تشویق کړی. چا درسره په دې مرحله کې په دې چې مثال مخکې دې یاده کړه چې سیرت په امتحان کې تا
هلته تشویق شي بیا د مسیر را تبدیل کړ درس ویلو ته چا تشویق کړی چا د سر نور په څنګ کې ولاړ تر څو دې ځای پورې راورسولې اول خو بس دا د خدای تعالی توفیق و چې د ما دغه زړه د درس تر وړو او دیني تعلیم ته او عصري تعلیم ته وړو او په دوام قدم کې د ما مور او پلار زه زښته ډېر تشویق کړی یم او په دریم سیم کې په کله چې موږ په نهم سیم کې کابل ته راغلو هغه وخت زموږ وضعیت لږ ښه و کابل ته راغلو بیا د 3 کاله د ورځني 3 کال نه تاسو ته خپله وضعیت معلوم دی د ما پلار په دشت توپ کې بانجان کرل هلته یې کرل د 3 کاله سر په سر نه تاوانونه دي او د 3 کاله سر په سر تاوان وکړو خو بیا ما ته خرڅلاره به ډېر یاست داسې د ما پلار خو بیا 25 لکه قرضداری خو فکر کوم هسې موږ ته وي قرضداره به ډېر وي نو موږ به ورته وایو چېرته چې لاړ شو وطن ته دا لږ کلم ګزاره کړي په کابل کې بیا به وایي چې نه زه مې خپل اولادونه رسوم تر څو تعلیم پرې وکړم همدغه ما خپله تعلیم نه دی کړی خو ډېر مې خوښېږي چې د ما اولادونه تعلیم وکړم او زه زښته ډېر ته مننده یم د خپل پلار نه د خپلې کورنۍ نه د خپلو کلیوالو نه استادانو نه زښته ډېرې د ما سره کوشش کړی دی په دې مرحله کې خوشحاله اوسئ دوستانو موږ وردګ چې یاستو زمونږ میندې که هګۍ خرڅوي که زمونږ پلرونه دهقاني کوي خو په مونږ یې درسونه ویلي که مونږ که مور هم ده که زمونږ مثال پلرونه دي کوشش دا کوي چې په اولاد باندې تعلیمونه وکړي څنګه چې بسم الله جان ویل چې پلار یې رومیانو کار کړی قرضداره ډېر هم ده بسم الله جان دغه کور کې چې تاسو اوس ناست یاستئ دا هم خپل ده که شخصي ده خپل شخصي هم ده که په کرایه هم نیولی نه دا هم په کرایه نیولی دی د 15 کاله کې دا کابل ته راغلي یو 3 کاله کرایه هغه وخت لږ وضعیت ښه و کرایه هم ورکوله بیا چې دا تاوانونه شول د 2.5 کاله کې مو هېڅ کرایه نه ده ورکړې او دغه د کور څښتن چې دی یو ډېر دینداره اخلاصداره سړی دی ما ته خپله وویل چې موږ یوه ورځ یادونه ورته وکړه موږ قیومي څه نومېږي عبدالحکیم قیومي دی د عربانو اوسېدونکی دی د وردګو ده او د وردګو دی موږ یادونه وکړه موږ قیومي صاحب داس درته هغه یو چې موږ د 2 کاله کرایه نه ده درکړې ته به هم ضرورت وي ورته او ته موږ ته یادونه نه کوې بیا ده وویل چې نه د خبر یاده نه کوې چې ته د خپل درس بیا او خپل کوشش دې کوه نو د کرایه غم مه کوه نو د 2.5 کاله کې خیر است کرایه هېڅ نه خست قیومي صاحب میگه او قیومي صاحب دوستانو وردګ ولس مشران د خدای دغسې ژوندي لري دغسې مشران د خدای زمینه نه کمي قیومي صاحب زه ستا نه ډېره مننه کوم د بسم الله جان په حیث چې نن ستا د برکته ستا د تشویق له برکته چې مثال تا په دوی نکران دغسې مثال دونه مشکلات که دا وردګو ته تللی و نو دا به امکان نه و چې نن د افغانستان لپاره ویاړ وګټي بالخصوص د وردګو لپاره چې نن د افغانستان په سطحه 15 مقام خپل کړی ده بسم الله جان تا مخکې ویلې چې تا زده کړې په غازي لیسه کې کړې دي وروسته له هغې دې بیا په حبیبیه لیسه کې کړې دي آمادګي دې مې ویلې ده که چېرته یا نه آمادګي مې چې ویلې ده هم د اوله چې راغلو موږ په صدیقي کورس کې مې اساسات شروع کړل په نهم سیم کې هم خو د اووم سیم په اساسات مې ورسره شروع کړل بیا آمادګي مې هلته په صدیقي کورس کې وورسېد او ډېر تکړه استادان دي او د ما دغه راهنمایي ده هغو وطندارانو ته چې که غواړي چې آمادګي وي صدیقي کورس یې بهترینه ځای دی او اوس یو نوی زیری دا دی چې نور کله ما په خپله دري ژبه آمادګي ویلي هغه وخت کې پښتو ژبه آمادګي نه وه نو اوس پښتو ژبه آمادګي شروع شوې په صدیقي کورس وخت دې ورکړی و چې تعلیم به کوې درس به کوې د دې په څنګ کې د نور کارونه هم کوې که نه ټول فوکس په درس باندې یاره کله چې په وطن کې وو په وردګو کې هلته هم کارونه ورسره کړل خو دلته زموږ پلار چارس به هم ورته وي چې به یو کار هم ورسره وکړم وضعیت خراب دی وردګو کې کله چې موږ هلته مې کار ورسره کړه دکاني به هم کله خو کله چې دلته راغلو بیا وضعیت مې اول کې ښه و خو په د آخرو کالو کې ما به مې پلار ته ویم او زه به یو کار ماته ونیسه یو کار به شروع کړم بیا به ویې نه وی چې هره کم وي زه د تاسو مصرف پوره کوم او تاسو د تعلیم پیسې پوره کوم خو ته به کار نه کوې او ته به درس ویې او ټول وخت مې درس ته ورکړی بسم الله جان اوس خو خبره یاده شوه چې تعلیمونه هم کړي دي تدریس په نظام رسولی ده کوم مضمون ډېر خوښېده او لوی ارمان یې څه شی ده مضمون خو مې په ټولو مضمونو کې ریاضي ډېره خوښېدله او لوی ارمان مې دا دی دغه اوس چې زه د کانکور 15 نمره شوی یم دا د ما د مور او د پلار د ما د استادانو د ما د کلیوالو زه به یادونه درته وکړم کلیوالو هم زه ډېر تشویق کړی یم کلي کې د موږ استادانو قاري صاحب مسعود همداسې نور استادان نو لوی ارمان دا د دوی یو ارمان و او د ما هم غټ ارمان و دا خو لوی ارمان مې دا دی چې زه په طب بخش کې افغانستان ته دغه خدمت وکړم چې خپل ځان خودکفا شو او د موږ مریضان نورو هېوادو ته لاړ نه شي هغه مې ارمان دی چې په زه داسې طب وویم چې د خپل د افغانستان
طبي زده کړې دا خود کې پوه شي او په اول خپل ملت ته افغانستان ته بیا ټول اسلامي نړۍ ته په دې طب کې خدمت وکړم دا مې ځکه ته ډېر ارمان و زه به هېڅ چې وړ به وم جومات ته تلم جومات کې اول په وطن کې سپاره پې بیایي نو هغه وخت به ماته پلار وایي چې ته به ډاکټر کې ته به ډاکټر کې نه د ما ذهن هم د اول نه چې و ته به ډاکټر کې نو ما وایي چې زه به ډاکټر کېم همدغه کوشش مې په موږ وکړله او په دویم یوه بله خبره هم درته وکړم چې د ما پلار چې و زه که هر څه تر 12مه پورې ما پلار زده کړې کړي خو زه دا رقم ته تشویق کولم لکه د یو د بین الملل پوهنتون کې چې دکتورا اخیستې وي داسې چې زه به کله وړ وم داسې تشویق به ما ته راکوه چې زه په هغه وخت کې به زه داسې تشویق کېدم چې ما په اندرون کې ما په وجود کې داسې احساسات پیدا شول چې د کتابونه ټول په یوه ورځ وایم دا احساسات کله چې بیا غټ شوم د هغه مطابق به تشویق ما ته کوله یو مثال یې درته ووایم زه کله 3م صنف کې وم که 2م صنف کې وم موږ په وطن کې کار کړو نو موږ د رود یوه طرف ته ناست وو د رود بل طرف ته یو سړی و د موږ کلیوال و هغه ایلې ویشتلې هغه مې تا آخر سره بیا ډېر ښه ایښېدله بیا د هغه ورته ویې د انجینر ورته ویې چې ځای دې څنګه دی سبق کې څنګه دی بیا د ما پلار ورته ویې چې ځای مې ښه دی خو که دا سرته یوه لمرګي ونه نیوله زه دا د کلي شپون کومه د کلي شپون شړمه د بسم الله جان افضان شپون کومه نو ما وخت داسې شومه لکه په سینه کې داسې ورخطا شومه لکه د کانکور په ورځ چې نتیجې وتلې کومه ورخطاطب چې ما سوه وخت کې داسې ورخطا کړم بیا د مخامخ سټډي موږ ته ویې د رود طرف ته ناست وه ما ته ویې بسم الله جان هغه مه کوه زه دې بیا تخلاصوم نو دغه خبر چې د ما په 2م صنف کې وم دا خبر یې راته کړې وه د ما په ذهن کې ته ځکه ته ډېره وخته تاوېدلم بیا د شپون کاختونه د خپل سبق وویه بیا چې کله ورغوټ شومه بیا په 9م صنف کې 4م صنف کې ورته ویې چې زه تا کابل ته بیا لېږم هغه دې بیا یم هلته په حبیبیه لیسه کې په تا زده کړې کوم حبیبیه لیسې غوره بېرته کړي چې دا یوه داسې لیسه ده بیا هغه خپله وعده یې پوره کړه او زه راوستلم او ما وعده ورسره کړې وه چې انشاءالله زه به ښې نتیجې خلم او تا ته به یو افتخار ګرځم بالکل نن د افتخار ځای دا ده چې ته هم د وردګو هم د افغانستان هم د حبیبیې لیسې یو وتلې یو نابغه شاګرد چې په تا باندې ټول مکتب د حبیبیې ویاړ کړي چې ته د هغوی د مکتب په سطحه ته 15م مقام چې په افغانستان کې بسم الله جانه ځوانانو ته د پیغام څه شی ده ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې اوس عصر چې دی عصر د تعلیم دی او عصر د تکنالوژۍ دی ټولو هېوادوالو نه مې دغه غوښتنه ده هغه والدین دي او که ځوانان دي که والدین دي چې خپل اولادونه په دواړو بخشو کې هم په عصري تعلیم کې او هم په دیني تعلیم کې تشویق کړو او مکتبو ته یې ولېږي او مدرسو ته یې ولېږي او ځوانانو نه هم دغه غوښتنه ده چې خپل تعلیم کې ځکه ته ډېر کوشش وکړو ځکه دا یو فارغ وخت دی هغه حدیث شریف هم دی چې وي تاسو 15 شان د 15 شان نه مخکې غنیمت وګڼئ یو دغه فارغ وخت دی دا اوس خپله مکتب دوره چې ده دا ډېر راحته دوره ده تا ته معلوم شوي وي که نه کله چې سړی پوهنتون ته لاړ شي بیا وروسته متأهل شي ځکه ته ډېر مسؤلیتونه ور د غاړې کړي نو اوس تاسو ته یو ډېر غټ چانس دی خپل درسونه ووایه او خپلو درسو کې ډېر کوشش وکړئ خوشحاله اوسئ بسم الله جان خوشحاله اوسئ